کجره تاسو غواړئ چې موږ سره د دا ټول خلک مینه او محبت وساتي او الله رب العزت ته موږ سره مینه او محبت وساتي او زمونږ په زړه کې د الله رب العزت لپاره مینه او محبت پیدا شي، نو صرف د الله رب العزت د دریو نومونو دا وظیفه تاسو شروع کړئ. نو کم انسان چې د الله رب العزت د دریو نومونو دا وظیفه وکړي کنه، دا ټول خلک هم به سره مینه او محبت وساتي، الله رب العزت په مو سره مینه او محبت وساتي او د دې انسان په زړه کې به د الله رب العزت لپاره مینه او محبت پیدا شي. نو بالکل آسان ترینه وظیفه د زمي بندو د الله رب العزت درې نومونه دي. تاسو ته زه وایم په دې سکرین هم درته لیکم، ځان لته سکرین شاټ وباسئ او د الله رب العزت د دې درې نومونو وظیفه تاسو شروع کړئ کنه، نو دا درې فائدې به تاسو ته ملو شي. ټول خلک هم به د سره مینه محبت وساتي، الله رب العزت هم د سره مینه محبت وساتي او تاسو په ځل کې به د الله رب العزت لپاره مینه محبت پیدا شي. نو د الله رب العزت درې نومونه کم دي د تاسو غوږ کې دي. د الله رب العزت درې نومونه چې دي کنه هغه دي یا الله یا رحمان یا رحیم، یا الله یا رحمان یا رحیم. دا درې نومونه چې دي کنه دا به تاسو په ټوله ورځ کې صرف او صرف سل پیرې وایي. ښه دا درې نومونه به په ټوله ورځ کې تاسو سل پیرې وایي. بس یا الله یا رحمان یا رحیم یو ځل شو، بیا یا الله یا رحمان یا رحیم دو ځل شو، یا الله یا رحمان یا رحیم درې ځل شو. داسې به دا تاسو سل پیرې برابروئ. صحیح شو که نه؟ ښه اوس دا به کم ټایم کې تاسو وایي، ځکه چې بیا اکثر خلک کمنټونه کوي چې دا وظیفې به مونږ وایي کم ټایم کې کوو. نو د دې لپاره څه مخصوص ټایم نشته دی چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي، کم ټایم تاسو ته اساني. بس په 40 غنټو کې به دا تاسو سل پیرې برابروئ. صحیح شو که نه؟ ښه اوس داسې هم تاسو کولی شئ چې بس شل یو ټایم کې وایي، شل بل ټایم کې وایي، 13 بل ټایم کې وایي. داسې طریقې سره هم تاسو په ټوله ورځ کې دا سل پیرې برابرولی شئ. او که تاسو وایي چې بس په یو مخصوص وخت کې مونږ دا سل پیرې برابر کوو، بس بیا هم داسې صحیح ده. په ټوله ورځ کې تاسو ته یو ټایم ملاویږي که هغه هر ټایم وي، بس دا تاسو سل پیرې برابروئ. نو څوک چې دا وظیفه کوي د الله رب العزت د دریو نومونو، نو دوی ته به دا درې فائدې ملاویږي. ټول خلک هم به تاسو سره مینه محبت وساتي، الله رب العزت هم د سره مینه محبت وساتي او تاسو په زړه کې به د الله رب العزت لپاره مینه محبت پیدا شي. نو چې دا درې واړه شیزونه تاسو ته ملاو شول که نه، ټول خلک د سره مینه محبت وساتي او الله رب العزت هم د سره مینه محبت وساتي او تاسو مینه محبت د الله رب العزت سره به انتها زیات پیدا شي. نو بیا نور د الله رب العزت نه څه غواړئ؟ ویلون د خدای نه څه غواړي؟ دوه سترګې بینا. نو انسان نور د الله رب العزت نه څه غواړي؟ چې دا ټول خلک د سره مینه محبت شروع کی او ټول خلکو په زړه کې ستا یو عزت پیدا شي، هغې تا سره یو عزت تاله درکوي، یو احترام درته درکوي او الله رب العزت هم تاسو سره مینه محبت ساتي. نو بیا به الله رب العزت تاسو ته خوشحالي نه درکوي، سکون به نه درکوي، هر سبب بیا ان شاء الله الله رب العزت تاسو ته در نصیب کی چې الله د سره مینه محبت شروع کی کنه، بیا دا ټوله دنیا ستا ده. بیا به تاسو خوشحالي ملاویږي، سکون به ملاویږي، پریشانې به دې الله رب العزت ختمي، غمونه به دې الله رب العزت ختمي، بیماری به دې الله رب العزت ختمي، غریبي به دې الله رب العزت ختمي. چې بیا ستا په زړه کې کم ارمانی کنه هغه به الله رب العزت بیا پوره کوي. نو بالکل آسان ترینه وظیفه ده یا الله یا رحمان یا رحیم. دا په ټوله ورځ کې تاسو صرف او صرف سل پیرې وایي کنه، دا درې فائدې به تاسو ته الله رب العزت در نصیب کوي. صحیح شو؟ امید دی چې ان شاء الله تاسو په دې وظیفې باندې پیښ شوي. که بیا پکې تاسو ته څه خبره یې څه تپوس یو ځای کې تاسو پیښ شوي نه یې کنه، نو کمنټ وکړئ. زه به ان شاء الله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو به پوه کړم. خو دا وظیفه تاسو په خپل هم شروع کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغه هم دا وظیفه شروع کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مو خوشاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.